زنګ وروه او لا دا اوس چې کڅوک وای حبیب د حسیب د یو سمې سادات سمون بیګه خبر خلاص کړه دا چې دی د ډالرو خلک دي دا پردی دا د منګو د تاسو په وینو سوداګانې کوي دا خلک چې دی نه سپورټ کوي نه ورته وخت ور کوي جنرال نه اسی پالیستیکی جنرال د په خبرو نه ګولېږي قسم د الله په ذات لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا زمونږ د تاسو په وینو پیسې اخلي په امریکا کې چې دا کوم دفتر خلاص دی په دغه پیسې اخلي په ترکیه کې اوس پلان نیولې چې په ترکیه ایران په لندن په اروپאי ملکونو کې دوی خپل دفترونه خلاص کی او د ما او د تا په نمائندګۍ باندې پیسې اخلو او بیا ما او تا بغیرت چې کو جنرال صاحب زنده‌باد پلانکې زنده‌باد پلانکې مرداباد پام کوي نور راويخ شي والله بالله چې خلکم په وینو باندې سودا کوي چا په سیمودريږي د چا ملاتړ مکوي نور افغانستان د جنگ لاره نه حل کیږي مسئله مونږ جنگ په افغانستان کې نه غواړو په جنگ کې وسره ودرېږي سب کې وشي دا ټول خبرې پرېګ دي چې دا راځي چې د جنگ ته لمن وې دي دا ټول شان پرېګ دي افغانستان نور باید خپل عقل نه کار واخلو چې د زده کړو لارې پر مخ بوزو د خبرو لارې پر مخ بوزو مونږ جنگ په افغانستان کې نه غواړو پوه شوئ او دا د سامیر سادات پلانای سادات دا سادات مدد د خلک پرېږدي دلته خپل ګروپ جوړ کړئ دغه عیسی خان د خپل دغه ګروپ جوړ کړي څوک د نه جوړوي ګروپ عیسی خان د خپل جوړ کړي ملګری په کې اټ کړي دا ټول مسله په واتس اپ کې تاسو پر مخ بوزي دا بهتره خبره ده دلته یو بل ملګری وي چې خپل مرسته کولای شم لاندې لیکم تاسو کومنټونه وینئ او دغه فالوور کم دي پورته کېدای نشي واتس اپ ګروپ جوړ کړئ واتس اپ ګروپ د تار کې دا واتس اپ کچې زه جوړ کوم ځنه ورم دغه تور په ما باندې ولګول شي په ژوند کې وطن دورا سلام برابر عمر او بیا وې دغه تور په ما ونه لګي ته د تاسو خبره چې ولې په تاسو تور لګي وروره ویا دا کس موجود دی خپل ګروپ جوړوي نه خو دا کس موجود دی دلته خپل دا کس په خپل نامه ارڅ جوړ کې ټول سپینه او تور دي ته معلوم شي وره خو هډ من په کې هغه کته په کې شروره سړی ار سړی دی ډایرکټ پیسې ماغه ته لګي تا ته څوک څه نظر کوي ورو د موږ دا خبره نه کوو چې موږ د واتس اپ ګروپ جوړ کو موږ ټول ار سړی دی تا ته راټولي واتس اپ خوشته زبل پښتنه کوم ضرورت په دې ټیک ټاک کې دی پښتونه ملحدونو څه حل شروع کړی پښتونه دا واتس اپ خو عیسی خان سره واتس اپ شته ضرورت ماته څه چې واتس اپ جوړ کړم دې سره شته ضرورت خو د واتس اپ د ګروپ خبره خو ته کوي کنه نو خو دا زه کوم خو دې سره واتس اپ صرف تاسو هغه ورولې کې جنگ نه کوو وروره نه زیا احمد زین احمد وروره مونږ جنگ نه کوو وروره تاسو نمبر ورولې کې د واتس اپ کې تاسو اډ کړی واتس اپ ګروپ کې تاسو اډ کړی دا ته فالو کړی صحیح ده کنه تا ته خپل واتس اپ در لګم زه تاسو شخصي خبر کوم مثالو ته لګم زه شخصي خبر کوم کولای شي وروره ما خبره ته غوږ کې دغه خبرو په سلو کې دا هر یو کس چې دغه خبر کوم هر یو کس عیسی خان ورته ځم دا اوس د لایف نه کوزیږم باخنه سره کدا خبره ما تیزه کړی یا مې سکړی وروره ډیر وبه خیر وروره پوه شو کما تیزه یا دلته چې نمبر ولګي عیسی خان ته ولګي په انبوکس کې ورولګي عیسی خان نمبر جوړ کړي زبر نمبر ورولګم په انبوکس کې دغلته به ګروپ جوړ کړي ټول مسله به دغلته وړاندې کړو زم نمبر لګم تم ولګي د کوم ملګری چې غواړي کنه چې کومک وکوي نمبر انبوکس کې ورولګي خلاص صبر ورود ولقي دغه اوسنی جنرالان چې دی ښه د وسی پوره د دغه عیسی خان د خپل بچو سره راوباسي امریکا ته وړي هغه کې اصلاح خلاصه خبر هغه کومک نه کې پرېګ دغه خبره یو را په زوره پیکو وا زمونږ ټول هغه صحیح شته وکوا کمال وروره په زوره پیکو د خو نه دا کنه او د موږ کمال وروره اورما ته نظامی وطندارا نه نظامی نه ما په نظامی نه د شی باندې بیا نظامیان پويږي چې دا وای په زور په کوم خو مونږ په د مونږ حق معلوم دا واګرام دا حق دی دا خلک د مونږ په ستر د مونږ په وینو باندې د ته پیسې راغزي خدا خلک په چوکۍ او ناز دي دا د وړو خلکو دا دفتر چا په نوم کړی دفتر د نمائندګۍ دی بیا ناراضي په ټیک ټاک کې د پرتوک ته باسمه ته شاته چې بیا د نبندي کو بیا تاسو چې ګرځي یو دا قربان بخنه وړل ټول لا ګوري یاد د سکار دی دا وخت دین نه دی ورور مې چې موږ تاسو اوس په جنرالانو وغږیږو پلانې او ډینګرې کنه لکه زما د نظر دا وخت دین نه دی
ګورې دغه پاسه نظامیانو ته زه احترام لرم که دوی وایي چې یاره موږ نظامیان یو په زور یې پې کوو دا کوو هغه کوو ګورئ نه په زور په چا هغه پلار هم پې نشي کوی خو دا خبره زه د دغه جینه کوم دا لږ خو به زموږ د نظامیانو په زور راووځي یو او بل به پیسې ودرېږه دا خو به راجمع شي خو که بیا موږ ته چا تلان وویلې او راشه جنګ ته لاړ شه داسې ضرور ورځه پې وطن ته دی بیا ازادوه موږ خپل ژوند قربان د شمه ګوره خبرې ته زه راځم کنه دا بیا زمونږ بیا اعتماد نشي راوستلی زمونږ باور لاسته نشي راوستلی دغه ښه وخت دی د خلاف کې پوښتنه وشوه ورور مې تا باور اوس هم ختم کړی په هغې ما ورته اوس نه غږي قربان د شم راځئ صحیح موضوع ته خیره دا بل بحث دی اصلي موضوع دا ده چې څنګه مونږ تاسې عیسی خان نغمرې راوباسو بس نور پرېږدئ دا مسلې ګورئ مونږ تاسو دغه ناست خلک هم باور په خدای وکوي چې 300 یورو مو واچوئ هغه بیخي هغه پرېږدئ سره په خدای دا کس رایستی شو ولې نه کې موږ بیګان دا خبره وکړو چې واتس اپ کې موږ ګروپ جوړ کړو خبره هر ورځ لایف میټ شم ولا کچ جوړ شي جنرالانو نه خبره تیره شوې ده تاسې وخت د چی شي دی ګورئ قومندان صاحب هغلته ناست دی دغه سړي خپله وظیفه ادا کړې د مونږ تاسې اوس وظیفه چی شی ده فقط د دې سړي راایستل باقي بحثونه او دا ګورئ نه نتیجه ورکوي خپل سره په دردوي دی بل هم په دردوي یو بل مشکل ایجادوي نور هیڅ شی هم نشي کولی خبره چی شی ده اوس فقط مونږ تاسې باید په دغه سوچ وکړو چې دغه سړی په کومه طریقه راوباسو څنګه دته سپارینګ وکړو څنګه چا سره خبره وکړو بس دغه 2-3 خبرې دي کار چاته کس معلومي سپارینګ وکړي د دغه یو رقم سیستم جوړ کړي چې دې سړي ته موږ یو لارې حل جوړه کړو او په لنډ وخت کې ولې ګورئ اوس بحثونه د هغې وخت نه دی چې تاسو په بل چا باندې ایران ډېر یو ظالم او جابر هیواد دی الله دې نه کړي سبا دا سړی نیول کېږي افغانستان ته ځي تاسې کوئ بیا بحثونه جنرالانو باندې ما هغه چې کومې خبرې دي په زور یې کوئ بیا کوئ که نه ګورئ نه کوي هغه خلک تاسې مخکې هم خرڅ شوي وئ نه غواړم چې دا خبرې وکړم اوس هم خرڅ شوي قربان هم شمه که هغه دولتونه وو که اوسني دولتونه وو نو دغه دا دې کې تاسو خرڅ شوي یئ تاسو د موږ د سترګو تور یئ دغه خبره چې زه کوم درته په خدای قسم د زړه درد درته کوم خو ګورئ هغه خبرې او هغه اوس نتیجه نه لري چې هم تاسې خفه کړو هم ځان خفه کړو راځئ په دغې وغږیږو چې دا سړی موږ څنګه راوباسو څنګه پیسې ورته ولیږو چا سره خبره وکړو پرېږدئ احمد و محمود پلانې پرېږدئ ناست خلک ماشاءالله ښه تکه تکه ځوانان یې دغلته ښه غیرتي افغانان یې واچوئ دغلته خپلو کې سیستم جوړو راولي خلاصه خبره دغه خبرې د مشرانو خبرې پرېږدي یا خلک دا کار نه کوي باور وکوي که هغه د اصلي د احمدزی صاحب ته سرباز یې خو زه بغیر له سربازۍ نه سرباز نه یم خو د یو سرباز زوی تېر شوی یم او بل زه په نورو مسایلو کې تجربه لرم دا خلک ما ته معلوم دي دا خلک ما مطالعه کړي دي زه دوی پېژنم ما خبرو ته غوږ کېده وروره دلته ګوره دلته موږ واتساپ ګروپ ته راغلي او ما خبرو ته غوږ کېده وروره کومه موضوع موږ تاسو موضوع بل طرف ته مه وړئ موږ چې چېشته پر راغلي باید موږ هغه وکړو تاسو دې کارونه څه نه جوړېږي ګوره دلته خپلو کې وغږېږي سره ګروپ جوړوئ هر یو شی کوئ دغه د نفر ناست دی نه کوم دوکه ده نه کوم بل شی دی نه کوم بل شی دی نفر دغه دی ناست دی ویډیوګانې لري عکسونه لري هر یو شی لري دغه دی ناست څوک کومک کوي کومک ورسره وکړي دې خبرونه څه نه جوړېږي چې پلان کې قومندان داسې و ډنګری داسې و دا داسې و دغه باید دلته د یو بل توهین ونه کړو موږ تاسو باید د سره کومک وکړو یوه بله خبره دا ده لاندې چې هر سړی کمنټ کوي کمنټ کې کنځای مه کوئ قربان مو شم موږ ټول سره یو افغانان یې سو صحیح ده او د وطن سرباز تېر شوی دی ټول یې ښه پېژني ما آخري خبره دا ده دغه یو نیم سل کسان دي که نه که څوک غواړي عیسی خان سره وغږېږي او په دغه واتساپ ګروپ کې ګډون وکړي خپل نمبر په واتساپ کې ورولګئ عیسی خان تاسې واتساپ ګروپ جوړ کړئ ټول اد کړئ او په دغه ځای کې به ټول وسایل همالته وضع شي دا بهتره خبر ده دلته د یو پوځي عزت او ابرو ټوله ساتل کېږي نړۍ مننه ښاده ودانه اوسئ عیسی خان وروره ناست لایب کې ما غږ درځي وروره قربان دې شم
دا ټول عیسی خان ورور دا ټول خلک د تا نه همدغه غوښتنه هم کوي او پتا همدغه نیوکه هم کوي چې تا تر اوسه پورې نه کوم لنګ جوړ کړی دی نه تا کوم ګروپ جوړ کړی دا خلک سره کوم تا سره کومک وکړي سره کوم تا سره کومک وکړي تا د لنګ شته دی نه ګروپ شته دی په چغو خو کومک نه کېږي کنه ته خو بار سره راشي تا ته به لا پې ودې ډوزې به ورته ووډه لاړ به شي ته په دې خو چې نه کېږي کنه ته ګوره باید یو لنګ یا جوړ کړي که ته پې خپله نه پوهېږي بل څوک دې ته جوړ کړي بل څوک دې ته جوړ کړي یا یو ګروپ جوړ کړه دا خو بار سړی اوس په زه هم راشم زه به ورته وایم چې عیسی خان وروره زه یم بس 1500 کومک زما نه تا به څومره دا څه شی شنو دا څه شو په خوله خو هر سړی ویلی شي باید یو کار وکړي نو دغه ګوره ټول خلک په تا باندې نیوکه هم کوي قربان د شمه او تا نه غوښتنه هم دغه کوي چې ته یو لینک جوړ کړه یا یو ګروپ جوړ کړه چې د هغې لارې نه تا سره کومک وکړي یا قسم د وختي دوکان ته ننوتم او راووتم ما نه 100 روپۍ لاړلې 100 یورو 150 یورو دا په اروپا کې چې څوک ژوند کوي هېڅ شی ورته نه دی قربان مو شمه دغه کومک دغه 100 سلامونه لږ وخت ماته راکړې وروره په 10 روپو باندې ورونه ګل زما نه مه شرمېږئ دغه 100 یورو دغه کومک وکړئ دغه زموږ اتل دی ښه خبره ده ښه خبره آریانا ورو لږ وخت ماته راکوئ که نه سلامونه وعلیکم سلام قربان دې شمه چې یو سړی خبره کوي باید سلامونه وبخئ تاسو ټول زیات وبخئ یاره زه په لاره م یم او ناوخته هم ده خو بس ډېر زیات وبخئ بیا هم سلامونه مې ومنئ وروره دغه بعضې دوستان دا د ګروپ خبرې کوئ که خفه کېږئ نه زه ما نوم خپل هم زه ناصر لغمانی یم د اتریش نه او زما خپل دلته مارکیټ ده دوکان ده تاسو دا د ګروپ خبرې وکولې چې ګروپ ده او دا د شکونه مکونه دا کیسې چې کله د کومک وخت راځي په یو بل باندې ورځ کله شکونه مه کوئ کوم هغه مه کوئ دا ګروپ ډېر اسانه خبره ده که هغه مخکې ورور یو خبره وکوله دا ګروپ په معنا د دې ده چې موږ تاسو یو ګروپ جوړ کړو او ټول پکې اډ کړو د هر څوک چې کومک رالیږي که هر څه کوي نو هغه ګروپ کې هر سړي ته معلومیږي که چېرته تاسو وروره د کومک خبرې کوئ چې هر مول له څو پیسې رالیږي تاسو دا ورور ناصر خان په خدمت کې ده خدای دې وکړي په جرمني کې که په ترکیه کې که په ایران کې هر ځای کې چې څوک پیسې ورکوي په هر ملک کې ورور الحمدلله دغو نه زه ورور وس لرم چې یو نفر یو تماس لرم په هر ځای کې چې یو طرف یو دغه پیژنم وروره چې څوک هم کومک کې عمل ته ویسي که په 1 روپۍ که 2 روپۍ 1 روپۍ بس تاسو نه ورکېږي همدا د عیسی لغماني په نوم بس جمع کېږي حتی چې زه وغواړم ورځ هر 100 روپۍ چې په د ایران په هر اکاونټ کې زه کولی شم ډایرکټ ترانسفر وکړم زما کار هم همدغه ده انشاءالله او دا کومه ګټه خبر نه ده زما اول ځل ته دغه لیست ته راغلم دا خبرې را باندې ښې ولګېد راځه مالیاتونو کې خبرې وکړو په لار روان وم بیا نه ښار ته ما زه لږ ګپ ولګو نو دا ډېره اسانه خبره ده ګروپ که تاسو نه جوړوئ زه درته جوړوم وروره او زما خپل د مارکیټ په نوم په نمبر به جوړ کړم چې د چا په زړه کې کوم هغه رانه شي اشتباهات سره رانه شي که 1 روپۍ که 2 روپۍ اول به خپل کومک پکې موږ شیر کړو هر یو ملګری چې هغه ګروپ ته 15 شپږ ملګري رایټ کی هر یو چې 50 سلام واچي غټه خبره ده وګوره وطنداره ما مخکې درته وویلې ښه چې که په دنیا هر ملک کې وي الحمدلله دونه زه ما درته وویلې چې زه شناخت لرم او دا صرافي سیستم کې زه ډېر ګوتې وهم زما کاروبار هم دغه ده او زه خپل مارکیټ په اسټریا کې لرم نو دا کومه غټه خبره نه ده ورور جانه داسې نفر موږ ته پکار ده که تاسو یو خبره وکړو تاسو خو دا فکر کوئ چې دا عیسی ورور راوباسئ او دا تاسو ګوره خبره درته وکړم قانوني د ایران نه تاسو په هم نه شئ کولی کوم پاسپورټ باندې دا راوباسئ ځکه کېدای شي په همدغه ایران پولیسان په خپله دا مثال خبره د چا په لاس کې د طالبانو یا د نور حکومت غړو په لاس کې ورکړي په خاطر د دې چې دا که راوباسئ باید قاچاقي راوباسئ ترکیې ته ترکیې نه همداسې نور ملکونو ته او ما مخکې درته وویل چې دا څه غټه خبره نه ده که د کومک خبره ده پامین بیا څنګه کېږي واړه بچي بیا څنګه کېږي ورور محترم چې یو خبره درته وکړم چې تر څو پورې چې دا راونه وځي او یو هر ملک چې خدای دې وکړي دغه زموږ ملک اتریش کې حالات هم د اتریش ته راولي چې زه خپله ورته خدمت وکړم هر منډه هر اټنډې چې زه خپله ورته منډې ووهمه انشاءالله چې هغه سربې ته راورسېږي سربې ته به زه خپله ورپسې ورشم دا تاسو په مخکې کوم ډوزې موزې به پکې نه ولو هغه بعض خلک موږ پښتانه دغه خالي خبرو پسې کړي موږ به خبرې نه کوو موږ به عمل وکړو او دغه زما خبرې ځان سره صف کړي سربې ته به زه خپله ورپسې ورځم چې هر کومک کې انشاءالله همدغه ځای نه زه ورسره کوم زه تابعدار یم خو دا ده چې هغه فامیل اوس نه کېږي ځکه دا و چې لارې وروره د بې عزتۍ لارې دي او دا سلسله لارې نه دي سړی ووایي چې فامیل په دې لارو باندې تاسو راولئ او تر څو چې وروره د ده اسناد د ده کوم ویزا د کوم ځای کې قبول نه شي تر هغې پورې د ده فامیل باید یو خپل وطن کې یا په هر ملک کې چې باید خوندي اوسي په خاطر دې چې دا لارې ورو د فامیل د تګ لارې نه دي او دا فامیل د لاره د تګ نه ده او دا لاره چې دا
فامیل نه ما مطلب دا و چې دا د باید قانوني کار وشي ولاره خو موږ قبول نه لرو. قانوني کار دا کومندان صاحب راجی کمیټر څوک دی هغه کومندان صاحب راجی کوي د سره قانوني د کار بورو څخه کم ځای نه وکي قانوني ور ویزه غواړي قانوني چې دا یو حساب تعلیم دې کړی په یو رشته باندې یو څوک راځيږي یو کار په ویزه باندې راځيږي نو دا ورغټي خبرې دا زموږ تاسو فکر نه کوو زموږ تاسو د وس کار وسی ځکه قانوني سره کوم راځيږي قانوني نه کیږي ورو چې د اروپا ویزه اخلي او خاصه د افغاني پاسپورتونو باندې خو به نه کیږي. خبره ته راغلی کنه خو هغه خبره شو کنه قانوني کار چې د مو تاسو د وسه نه د مو تاسو یو سربازان یو واجب خلګي دا د هغه د وکیلانو هغه د جنرالانو د موږ په ویني چې سودا کړ تر نه پورې زمونږ په وینو دا اوس پیسې اخلي دی دا اوس په دفترو کې نه دي پیسې لي د دې حق جوړیږي دا کار به تو کې دفتر ته دو سر د سبانه دفتر ته دا کار باندې کو مخ ورته ورور ما د دینه مخکې مې چې هیڅ کلم چاته توهین مکوئ قربان شمه هیڅ پته نه لګي سړی دنده څنګه یو باغ څنګه هیڅ کلم چاته توهین مکوئ قربان شمه مکوئ دغه کارونه سره جوړېږي هر څوک چې هر څه لوبو کې دغه خدای ته معلوم دی څوک د چا دلونه نه لري خبر دغه تاسو په خپل موضوع باندې وغږیږي دغه سړی دغه دینه راځي بیا ول دا پلار سوخري چې زمونږ لا ادرس راځي بد کوي کومندان صاحب وعلیکم السلام کومندان صاحب ته وخت ورکړئ. سلامونه نیکیلی د وطن ټولو اتلانو سربازانو ملګرو ته خدای تعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي د لاندې لیدونکو ته تاسو ټولو ته خدای تعالی دې وکړي چې جوړ روغ وي. د دې په اړه پرون شپه مو ټول کوشش وکړو نن زه لایف راغلی وم د عیسی خان په باره کې خپل غږ مو جګ کړو حتی تر دې پورې چې په وکیلانو مو غږ وکړو په جنرال صاحبانو مو غږ وکړو په هم فکره ملګرو مو غږ وکړو چې دا د مونږ او تاسو ورور دی او د دې غم به یې دوخرو. څوک وایي چې قانوني نه کیږي راشه زه یې درته وښیم. دا اوس د پرون نابل پرون زه د ملګري سره وغږېدم هغه وایي چې که چېرته یو بانکي اکاونټ وي په امریکا کې چې په هغې کې 15,000 الی 10,000 روپۍ او شتون ولري او د 2 کالو حمایه په غاړه واخلي سپانسر کېږي هېڅ مشکل نه لري او دغه یې حل لاره ده یوه یې دا لاره کېږي بیا یې خارجۍ راواچولو ګروپ ته نمبر یې سره شته امریکایي دی هغه یې راواچول هغه ډاډ ورکړو وایي هو چې 15,000 روپۍ دې په اکاونټ کې وي کولی شي چې دا بیا سپانسر کړي او د 2 کالو حمایه یې په غوړه وخلي هېڅ ستونزه نه لري تللی شي دا یې حل لاره ده. वो स्पॉन्सर कीजिए امریکا بیا مو یاور صاحب سره اړیکه ونوه زین کمانډو زه وم پښتون و د جنرال صاحب سمې سعادت یاور سره مو اړیکه ونیوله هغه ته مو وویل چې د مونږ اتل او عیسی خان لغمانی داسې په مشکلاتو کې دی د دې غم به جنرال صاحب یاور ته مو وویل چې جنرال صاحب ته دا د مونږ غږ ورسوه چې د دې هلک د پوره باقي اکاونټ کې په امریکا کې شاید دوی خو د نظامیانو له اړخه یو ادرس دی د مونږ ټولو ادرس ده یو د جنرال صاحب ادرس نه ده ځکه په دې لار کې مونږ هم ورسره مشترک یو دا د مونږ ټولو لار ده ټول په همدې لار باندې ځو د وطن د پوره دا د مونږ ادرس ده د نظامیانو بیا نو چې زه یو ادرس جوړوم نو د یو سرباز غم چې ټول سربازان په هغې خفه کېږي او ټول قمندانان په هغې خفه کېږي بیا یو ادرس چې وي به یې د هغې ته سر ټیټ کړي او کومک یې وکړي مونږ ته یې ووایي چې نیم ساعت بعد تاسو ته مونږ زنګ وهو نیم ساعت بعد یې وروره ګله مونږ ته زنګ ونه وهلو بیا مې سهار شو بیا مې میسیج ورته وکړو مول یاور صاحب محترم مونږ غواړو چې جنرال صاحب سره خبرې وکړو او خپل مشکلات ورسره حل کړو وایي ویلې وایي جنرال صاحب بر چېرته لاړو مصروفه ده مالې زه صحیح ده چې هر کله مصروفیت خلاص شو بیا مونږ ته وخت راکوي بیا مو نن میسیج ورته وکړو مول څنګه شو وایي دغه کار مونږ نشو کوی مونږ له وسه نه ده پوره مالې خیر اوسې قربان شم صفا خبره یې وکړه وایي دا کار مونږ نشو کوی مالې زه صحیح ده چې نشوې کوی مونږ به مالې بل د حل لار پیدا کړو نو همغه خبره ده چې شهیدان په کمپو کې پراته ول او تیارې به نه پسې راتلې جنرال به د یو زنګ ته 200 زنګونه به د جنرال ته ول جنرال به د تا زنګ نه پورته کول بیا به چې جنرال تا ته راتلو لکه حضرت محمد صلی الله یا کوم بل صحابه دې دعوت کړی وي چې توبه نعوذ بالله دومره لوی قبر کوي په مونږ او تاسو باندې چې هغه حد نه لري زه صفا وایم زه خدای پیدا کړی یم او د خدای بنده یم نه د جنرال په کیسه کې یم نه د وزیر په کیسه کې یم زه د خورې مخکې غلام یم اوس هم د خورې غلام یم د خاورې ساتونکی مخکې هم اوس هم یم زه دا ورته وایم چې ګوره که ته جنرال صاحب سامې سادات وي که ته خوشحال صاحب سامې سادات وي
او دا 200 جنرالان ټول خیم چې دا کوم په د نظام کې شتون لري. یو سامي سادات مسؤلیت نه لري دي نه یو سامي سادات ملامت ده نه یو خوشحال سادات ملامت ده. مونږ دا وایو چې د افغانستان هر جنرال چې زه درنه تقاضا کوم او 200 دغه نظامیان درنه تقاضا کوي کته دې مونږ دا وړو کې هیله پوره کې کېدای شي د مونږ ټول زړونه وګټي کېدای شي د تو په لار کې برکت پیدا شي. شاید مونږ ټول د غره غونډې مخکې هم در سره ولوړو اوس هم در سره ولوړو دا د مونږ تګلاره ده په دې کې چې ته نن د مو د یو غریب اسکار مشکل نشي حلوی او تر څه چې دا د نظامی ادرس ته ښه دا د نظامی ادرس ته دا خو به غټې پیسې هم لري ځکه دفتر به خلاصوي خلک به دا وتوي پلانونه به جوړوي برنامې به جوړوي دا خو ډېرو پیسو ته ضرورت لري ځکه ته د یو طالب په مقابل کې مقابلې ته ووځې ته چې د طالب په مقابل کې مقابلې ته ووځې نو خو دا خو ډېر ډالرې شو ته لګېږي ډېره سرمایه شو ته لګېږي او ډېرې پیسې مصرف کېږي. نو څنګه نن د یوه سرباز سرمایه نه پیدا کېږي 100,000 روپۍ څنګه نه پیدا کېږي. زه اوس دې ته حیران پاتې یم چې د ما یو سرباز غم وخوري. نو حقیقت دا ده چې هیڅوک دې چا له غمه نه ده مړ او نه هیڅوک د یوه سرباز په کیسه کې ده. سرباز مخکې په تاوتریخوالي مشکلاتو ماینونو بمونو مشکلاتو کې ښکیل و او قرباني سرباز ورکوله. نن که بده ورځ مشکلات غمونه دردونه پاتې دي سرباز کورنۍ ته پاتې دي او سرباز ته پاتې دي. هغه ځینو مورګانو به ویلې وایي زویه چې روغې وایي د دولت یو کله چې جوړ شي خپې دې نه وي لاسونه دې نه وي وایي بیا به ما ته راپاتې وي غم به دې وایي ما ته راپاتې وي. دا یو ترې حقیقت دی. نن د سرباز غم یا مور او پلار ته پاتې یا سرباز ته پاتې هیڅوک یې غمخور نشته او نه یې ولا که څوک غم وخوري او نه یې قرآن شریف که څوک په کیسه کې شي. نو د دغو هیچا نه هم ونه شوله او مبارزینو نه هم ونه شوله د جنرال صاحبانو نه هم ونه شوله د ولیانو وکیلانو نه هم ونه شوله. زه هغه وکیل ته وایم چې وکیل صاحب محترم که چېرته همدغه عیسی خان لغمانی نه وای نن به د تا 9 کال و په تا به یې خاورې اړولې وي. خدای ژوند درکړی دی درکړی د دغه سرباز غم نن ته ولې نه خوري ولې پې چوپې. د افغانستان ټوله بودیجه خو تا غلا کړه د افغانستان ټول ډالر خو تا غلا کړل د افغانستان ټولو پروژو غلا خو تا کوله. د تا نه غل وکیل کوم وکیل دی ته ما ته وښیه چې هغه پاکي یعنې غلول. نو زه دا وایم چې عیسی خان لغمني یا کاش چې دغه غله تا پرېښي وای او دغه نورتوب تا نه وای کړی چې دا د ټولو پرېښي وای چې دوی خو هم نن وروره ګله په دې نړۍ کې نه وای. نو هېڅ خبره هم نشته. ما پرون هم هغه د زین کمانډو ته وي اوس هم ورته وایم 2000 نظامیان یو 8000 نظامیان سربازان یو خپله سربازان ورته پیسې ټولوو یو ادرس پیدا کړئ یو اکاونټ امریکا کې پیدا کړئ عملته. زه یو نفر ملګری لرم ډېر نر ملګری مې ده هغه اکاونټ وي د زین کمانډو امریکا کې د دا اکاونټ وي د قمندان همت اکاونټ وي د رئیس سیلاب اکاونټ وي د مومن اکاونټ وي یعنی یو 200 ملګري په امریکا کې لرو چې د هر یو اکاونټ وي هغه اکاونټ ته پیسې ورته واچوئ چې کله دا د سپانسر پیسې پوره شولې ذاتي به اصولي او برنامه ورته ونیسو چې دا د ایران نه انتقال کې د سپانسر پیسې پوره شي او د 2 کالو حمایې مسؤلیت په غاړه واخلي هیڅ ستونزه نه لري. ډایري کې له ایران د تجګوي امریکا کې کوزګي 2 کالو مسؤلیت په غاړه واخلي او 15,000 یورو په اکاونټ کې ولري او د میاشتې له 2000 روپۍ د معاش ولري. دا پروسه کېږي امکان لري سل په سلو کې کېږي. خو موږ دا وایو چې کاش کې موږ ته د اول هغو خلکو چې د ما د سرباز په نوم باندې ادرس لري او د سرباز له ادرس راځي چې زه له دې ادرس نه مبارزه کوم افغانستان ازادوم نو چې ته افغانستان ازادوي له دې ادرس نه راځي محترمه زه بیا هم تا ته وینې ته اماده یم مخکې م امادوم نو ته هم لطف وکړه که نه د ما مشرې ګیله مې درنه کېږي. دا ترخې ځکه وایم چې خدای په همداسې سپین پیدا کړی یم سپینې کیسې درته کوم د ما غږ تر تا رسیږي په دې پوهېږم ته یې عام وري تا ته در رسیږي د ما خبرې دا د ما خبرو باندې چورت وکړه که چېرته زه د تا سره نه وم ته هېڅ شی هم نه یې په دې باوري اوسه. دا نن چې ته د ما په ادرس باندې کومې روپۍ له امریکا اخلې یوه ورځ به امریکا دا رښتیني میدان ته تا کته کوي کله چې ته رښتیني میدان ته کته کړي دا کومې روپۍ چې تا ته راخیستې دي د دغو روپیو حساب هم د امریکا در سره کوي بیا به تا سره د سپینې ورځې ملګري نه وي پاتې تا به بیا ټول ملګري بایللي وي بیا به تا ټول سربازان بایللي وي. دا ترخې ځکه درته وایم چې سر دې خلوشي که جنرال وي که وزیر وي که قمندان وي که هر چی شی خو موږ دا درته یو چې د موږ زړه د موږ مشر افتخار هم در باندې کوو قدر هم در کوو عزت هم در کوو د خدای په خاطر د رسول په خاطر
چې د دغه سرباز غم وخوره. باقي چې کوم سربازان دي د هغو دپاره به مونږ یوه ټولنه جوړه کړو، یو ګروپ به جوړ کړو، متحد شئ سربازانو، په اتفاق شئ. قمندانانو، هغه قمندانان چې رتبې ټیټې دي، هغه بریدملان چې د جوزتام کې د ملا تیر حیثیت لرلو، هغه بریدملان، سربازان، پټي لیول قمندانان ټول سره متحد شئ، په اتفاق شئ، یوه ټولنه جوړه کړئ. هغه افغانان چې هغه ایموتو افغانان ورونه چې په اردو ملي کتابو کې د خپل بدن غړي نشته، لاسونه یې نشته، خپې یې نشته، اولویت هغو ته هم ورکوئ. د هغو غم به م وخورو. د عیسی خان نه به شروع وکړو، ابتدا به یې د عیسی خان نه کېږدو، مبدا به یې د عیسی خان نه وکړو او پای به تر هغو کورنیو پورې مونږ او تاسو حمایه کومک رسیږي. 80,000 90,000 سربازان په دې اروپا امریکا کې یو چې شل یورو ما ورته یو سرباز ته ولیږو، په هغې باندې وروره ګوره د یو سرباز کورنۍ ډوډۍ ټیکاله چای کېږي، اولاد به یې درته دعا وکړي، سیاسري به یې درته دعا وکړي. چې د چا اولادونه نه وي په نظام کې شهیدان شوي یتیمان ورپاتې دي، هغه نیکه ته، هغه نیکه به یې درته دعا وکړي د خدای لپاره، د قرآن لپاره. یو بل خپل که هیڅ غمخور نه لرئ، تر څو چې یو بل ته خپله مټې ورنه کوئ سربازانو. څوک غمخور نه لرئ. که تاسو غمخور لرلی، تاسو شهیدان به 20 ورځې د جنګ په میدان کې په خاورو لاندو نه ښخېدل. که تاسو غمخور لرلی، تاسو شهیدان 20 ورځې د جنګ په خطونو کې د خاورو لاندې نه وه پراته. 20 ورځې بعد میاشت بعد به تاسو ته تیاره راغله، د خاورو نه به م راوباسل، د چا به لاسونه په خاورو کې پاتې شول، د چا به پوزې پاتې شوې، بیرته به مونږ انتقالول. نو مونږ او تاسو هغه حالات هم تیر کړل، دا حالات به هم سره تیر کړو. خو خبره دا ده چې لږ حقیقت سره وایئ، که قمندان وي، که سرباز وي، که هر څوک یې، راځئ لږ حقیقت وایئ د سرباز په حق کې. هیڅ جنرال پورې ځان مه تړئ، هیڅ قمندان پورې ځان مه تړئ، هیڅ والي پورې ځان مه تړئ، هیڅ وزیر پورې ځان مه تړئ. زه قسم درته وکم چې د همدغو خاینینو مفسدینو د طالب هیڅ فرق نشته. دوی مونږ په چلو ول په پریپو وهلو، طالب مستقیم وهلو. ګوره ما او تا دواړه طرفه لګېدلي، د جمهوریت سیاسونو وزیرانو غیر مستقیم وهلو، طالب مخامخ وهلو. ما ته د دواړو فرق نشته. خو مونږ دا وایو چا چې د افغانستان سره، چا د افغانستان خلکو سره خیانت کړی وي، خدای تعالی دې تر اولادونو پورې دته ښه ورځ ور مه کړي. خدای تعالی دې د بچیانو باندې ارمان پوره مه کړي. خدای تعالی دې د په ژوند کې برکت ورکړي. خدای تعالی دې د روزي په دې نړۍ باندې ختمه کړي. چې یو څوک مونږ دردوي، مونږ زوروي، د مونږ په غم ټغر باندې کېنوي. هره ورځ مونږ یوه ویډیو ګورو دردیږو، هره ورځ مونږ یوه ویډیو ګورو دردیږو، تر څو پورې به مونږ درد سره پیدا یو. ښه په درد کې وشو، په درد کې ستر شو، په درد کې پناه شو. مونږ انسانان نه یو، د دې نړۍ ته د څه دپاره راغلي یو. یوه ورځ خو مونږ هم د خوشحالۍ لایق، یوه ورځ خو مونږ هم د ښې خبرې لایق. لاندې څوک راته لیکي چې تاسو داسې یئ هسې یئ. نن زه لایف راغلی وم د همدې ځوان په باره کې، داسې خلک ول چې روتلل چې د مو عقل ورته کور پرېښو. وایي تاسو سوال شروع کړی. سوال نه دی ښه، دا څه شی وکړي؟ اولادونه ورغوړي ته دي، ماشومان ورغوړي ته دي. خو مونږ دا وایو چې ځوانه خدای دې مل شه، خدای دې در باندې ورحمېږي، لږ حوصله وکړئ. مونږ غوندې ورونه در سره دي، زاین کمانډو، روغ لیونی، همداسې به یو 200 سربازان نور هم پیدا شي چې په دې عملي میدان کې تاته اوږه درکړي. څوک چې څوک نه لري هغه خدای لري. نو ته خدای لري او د مونږ غوندې ورونه لري. سرې سترګې ګرځه، دا مشکل به هم حل شي. نور هیڅ چاته مه وایه، ورونه دي تر څنګ ولور دي. 10 روپۍ چې درته واچوو 2000 نه پر دي، 10,000 روپۍ کېږي، هیڅ ستونزه نشته. بس خدای دې هغه خلک تبو بربود کړي چا چې د مونږ په سرنوشت باندې، د مونږ په وینه باندې تجارت وکړو. که دا د 80,000 د شهیدانو پوښتنه له چا وکړو چې ولې شهیدان شو، دلته ډیر موضوعات دي د پردې تر شو. وروره که په دې مسایلو سره غږیږو، دا موضوع بل طرف ته ځي. خو ښه خبره دا ده چې بزنس د ما په نوم کې بیا د ما غم هم وخوره. دا مهمه خبره ده. په دې باید خلک په دې خپل ګریوان کې چورت ووایي چې دا ډالر زه راوباسم، د څه دې پورې راوباسم، دا موته چیرپیر څه چې په دې دفتر کې زه نوست یم، د څه دې پورې راوباسم. په دې باید چورت ووایي. سبا ته که د دغو سربازانو، د دغو لیوانیانو د تا سره ملاتړ نه وي، ته د طالب په مقابل کې هیڅ شی هم نه وي. همدغه طالب درته همدغه په منډه کړی و، همدغه سربوز، همدغه طالب په مقابل کې چې د انتحاریانو ته یې غېږې ورکولې، همدغه سربوز و. دا د هلمند وروزګان خطونه کمربندونه یې چرټینګ کړي ول، کوم وکیل کوم جنرال نه و، همدغه سربوز و. نه د سرباز په ارزښت پوه شئ،
د سرباز په قدر پوه شئ، سرباز ته مینه ورکئ، سرباز باندې لاس کش کئ، سرباز د خپل اولاد غوندې وبولئ. که غواړئ چې اولاد دی چې څومره در باندې ګرون وي همدومره مینه د خپل سرباز ته ور نه کړه، نو ته نه انسان یې او نه مسلمان یې. ومن الله توفیق. ډېرې ښایسته خبرې دې وکړې. قومندان صاحب داسې کار به وکړو، راځه ما ته دا اوس نه به اقدام وکړو، یو ګروپ به جوړ کړو، هر یو نفر به پکې راواچو، دا ناست ملګري واتساپ دې راواچي، خیر زه به یې پکې اډ کړم او ټول ملګري هر یو چې 15 او 10 ملګري م را اډ کړي او لس هم واچي، شل ډېرې روپۍ کېږي. نو راځئ قومندان صاحب یو ګروپ جوړ کړو او له خیر اقدام پې وکړو، ځکه چې مشران نو خبره تا بیګا موږ تاسو خو شهیدان له جنرالانو نور نه کېږي، دونه موږ لاس مینځلی دی. سلامونه ورسېږي. زه مې وړوکی غوندې نظر لرم د عیسی خان ورور په غیابت کې مونږه د سورج مخکې لایف راتلو، د ده غږ اوچت کړی ده، تر څنګ یې اوږه په اوږه ولاړو. نو زما یو کوچنی نظر ده، که تاسو موافق شئ ورسره ښه به خپل عیسی خان ورور که یو اکاونټ شیر کړي او دغه بعضې اکاونټونه چې شیر شي غټ اکاونټونه، نو دا به ډېر ښه راشي. هر یو کس چې مثلا 10 چا وس کېږي، چا 20 وس کېږي، هغه د هلته کومک وکړي. نور به یو مشخص ګروپ جوړ کړو د واټساپ، که د چا هلته وس کېده هلته به کومک وکړي. نو دا زما په نظر یو ښه لاره ده. مننه. وروره زه کولی شم ورور وبخښه، ډېره زیاته بخښنه غواړم. ښه راغلاست ویو قومندان صاحب، روغ لیوني ته خدای دې راوله، هر وخت راشي. قومندان صاحب ژوندی اوسېږي، خوشحاله شو. مننه. کولی شي دغه حریر صدیقي خورجي اکا او دغه ته وخت ورکړه. چا شم بخښنه زه غواړم. درته ښایم، وایي ګوره خدای دې راوله، هر وخت راشي. خوشحاله شلم چې مبارک غږ مې درته واورېدو او دلته دې تشریف راوړم. دغه خلکو چې پیلن انکار وکړو او د رد جواب یې راکړو، قومندان صاحب دا باید همداسې موږ تاسو پرېږدو که نه، چې جواب یې راکړو او موږ تاسو بله لاره راونیسو. د دې خلکو باید دغه اصلیت ټول دغه ملت ته وښیو چې سبا ورځ یو وخت هم څوک په دې پروفایل باندې باید ونه لګېده، کوم یو دغه خبره ما یا کوم صفت یې وکړي یا یې کومه ویډیو شیر کړي چې خدای ناخواسته د موږ او ستاسو په دې نظامیانو باندې د دې ته د زړه کې مینه پیدا شي، باید نفرت دې سره پیدا شي، در په در شي، دیو باید تور لیسته وغورځول شي. زما ستا په سرنوشت یې دونه لوبې کړي دي، هغه بې ځایه ولې دا خاورو سره خاورې کړي. همغه ستا خبر ده چې دا په ظروفونو په لکونو دا دیو ته را روانې دي او خپل شخصي زندګي جوړې او زما او ستا په سرنوشت یې لوبې وکړلې او کونډې او یتیمان خو پرېږده چې هغه سربازان چې لاسونه او پښې نه لري در په در، مونږ خو بیا د دې غږ نه دی کړی چې مونږ وږي یو او مونږ ته د ولږې نه یو شی راکړې او د افغانستان مخلوقه. مونږ دغه ویو چې خدای تاسو ته انصاف درکړي، د ژوندي غم وخورئ، د هغې نه خو لاس و خپاس هم تللی چې زمونږ نه لاس و خپه لاړه نه شي چې دې خلکو چنګ ته ورشو. مونږ د دې خلکو هغه دشمنان یو چې په ځانه به خبر نه و، په سر به یې ورته ټوپک ایښودل شوی و چې جګ شه د تره زویه تا سره مو کار دی، ته چېرته یې؟ د ځانه به خبر نه و، مونږ به په سر ولاړ، خپل بندیان به مې آزاد کړل، خپل ملي ناموس ته به مې دفاع کوله. خو که چا راته په هر سترګه کتلي د هغې خپل شخصیت دی، هغه هغې پورې اړه لري چې ما ته هر فتوا راکړې ده. شکر الحمدلله د پلار د نیکه د تېر شوي نه مسلمان تېر شوی یم، په هر ځای کې مې د اسلام د ناموس د پښتونولي دفاع د امریکایي نه کړې ده. اجازه مې نه ده ورکړې چې د کور نه رانه مخکې دننه شي، اجازه مې نه ده ورکړې چې زما د زنانه مخ وګوري او دا خدای ناخواسته بې ستره شي چې کوم ځای کې زه خپله مسؤل وم. زه د ټول افغانستان ذمهواري نه کوم چې دلته یو څوک راته وایي چې په فلانکي ځای کې داسې بېعزتي او بېستانکي ځای کې داسې بېعزتي، هغه د هغې سرباز په دې اړه روزلی چې هغه افغانیت او هغه غیرت لري که نه لري، هغه قسم باندې وفاداره دی که نه دی. شخصا چې مونږ کومه وظیفه کړې د هر څه نه مو دفاع کړې ده، د هر څه نه والله که مو امریکایي ته اجازه ورکړي چې خدای ناخواسته هر څه ته بېعزتي ورسوي د اسلام د هر څه نه. خو چې اوس په بدو شرایطو کې خلال لرو، مونږ د دشمني ده دا په غاړه ده، د ژوندي غمه وخورئ، خدای ته وګورئ، دا باید پرېنږدو
روغ لیوانه قومندان صاحب روغ لیوانه دا باید باسانه موږ ته دې تسلیمي راکړي او موږ یې پرېږدو. قومندان صاحب خان خبرې سره کوو هغه لاندې یو ترکۍ راغلی ده خیریر صدیقي نومیږي دا در سره راجیګه کوي بار بار تقاضا کوي دا در سره راجیګه کوي. وبخښئ دا کوم کسان چې مخکې نه ناست دي که یو کس ووځي چې دغه ځای راجیګه کوم بیا خیر بېرته به وروسته راسي. اعلان دی د ښکارو کوه چې یو میډیټور پیدا کړه محمد هغه وکوه دسته چې اعلان دی بعضې نیم خلک غلط کمنټ کوي چې هغه مخ سره یا میوټ شي یا بلاک شي ډېری خلک هلته محمد په نوم یو هغه زر سر بلاک چټیات وایي دا بلاک کړه یا ما میډیټور که چې زه یې درته وکړم دې جناب څنګه د کې نه راځي نه پوهېږم خو ما میډیټور که چې زه دلته دا ناست هغه زه درته کنټرول کړم. زه خیر دغه لایف نه به خبره نتیجې ته ورسو بیا به خدای وکړي چې لایف مهرباني خورکۍ ته وخت ورکړئ مهرباني. خیلی تشکر. سلام اول بر همه دوستا که در لایف هستن با آن لایف نشستن بر همه سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین. ما موضوع رو نفهمیدم اینجا در پان لایف بودم و کمی از صحبت های دوستا دریافتم که عیسی خان در مشکل است و نمیفهم منظورش آیا خارج شدن از ایران است و یا پول است که باید برشروان بکنیم و او منظورش است. منظورش این است که از ایران باید بیرون شود به خاطر که زندگیش در خطر است. سلامت باشین. سلام خدمت شما همچنان. دقیقا دقیقا Thank you.